فلسفه دا غټ تفسیر دی ستا تصویر. فلسفه دا غټ تفسیر دی ستا تصویر، پر رگ رگ کې مې تحریر دی ستا تصویر. واه زبردست. فلسفه دا غټ تفسیر دی ستا تصویر، پر رگ رگ کې مې تحریر دی ستا تصویر. زما خوب زما تعبیر دی ستا تصویر. زما خوب زما تعبیر دی ستا تصویر، زه مرید یم زما پیر دی ستا تصویر. واه زبردست. زما خوب زما تعبیر دی ستا تصویر، زه مرید یم زما پیر دی ستا تصویر. چې دا څه بلا تصویر دی ستا تصویر. واه ډېر ښکلی. چې دا څه بلا تصویر دی ستا تصویر، سم د غاړې مې زنځیر دی ستا تصویر. زه به خاورې بل خوا واړوم سترګې، زه به خاورې بل خوا واړوم سترګې، خوري مې داسې راته زیر دی ستا تصویر. ډېر ښکلی. نه پوښتونه چې دا عکس د چا بدرنګ کو، نه پوښتونه چې دا عکس د چا بدرنګ کو، دا په څه ګناه اسیر دی ستا تصویر. ډېر ښکلی زبردست. نه پوښتونه چې دا عکس د چا بدرنګ کو، دا په څه ګناه اسیر دی ستا تصویر. آزاد یې خو خود مختار نه یې وطنه، آزاد یې خو خود مختار نه یې وطنه، هغه زوړ برې صغیر دی ستا تصویر. ډېر ښکلی زبردست. دا هم راسره بیا شریک. آزاد یې خو خود مختار نه یې وطنه، هغه زوړ برې صغیر دی ستا تصویر. غمخور هسې لیونی دی ځان ته زړه خوري، غمخور هسې لیونی دی ځان ته زړه خوري، د هندوانو دی کشمیر دی ستا تصویر. ډېر ښکلی. محمود غزنوي نه د هندوانو تپوس وکړئ، محمود غزنوي نه د هندوانو تپوس وکړئ، مغولو په شکست د ستر خوشحال خبرې کیږي. نه دا سړی ښه نه دی، دا مو جنګ طرف ته بیایي، نه دا سړی ښه نه دی، دا مو جنګ طرف ته بیایي، د ده سړي د خولې نه د قتال خبرې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی ملګرو، په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په ښه جامه به یې خپرونه د ادبي ګلونو څنګه چې تاسو ته پته د ملګرو زموږ د پروګرام مقصد کم ملګري چې شعر لیکي دغه لیکوالانو ملګرو له ځان رسوو نن راغلي یو. د پښتو ادب یو تکړه شاعر یو تکړه لیکوال را سره ناستې کوي عبدالصمد غمخور صاحب. نو ډېر وخته مو نه اخلم، راځئ د ادبي ګلونو په خپرونه کې ورته په شریکه هرکلی وایو. عبدالصمد غمخور صاحب د ادبي ګلونو په خپرونه کې درته هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه محترم انضمام صاحب، مننه چې ستاسو خپلو مینوالو ته ادبي ګلونو ته په سکرین باندې مخامخ کړمه، خوښ یم ډېر. ډېره مننه ستاسو هم کو چې دومره مصروفه ژوند نه مو راله وخت راویسته، نو ډېره زیاته مننه. پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کوم، ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو، خو ټول نه لومبی زموږ د پروګرام فارمیټ مطابق خپل یو غزل مو راسره شریک کړو، نو ډېر زیات به خوشحال شو. غزل درته وایم چې فلسفه دا غټ تفسیر دی ستا تصویر. فلسفه دا غټ تفسیر دی ستا تصویر، پر رگ رگ کې مې تحریر دی ستا تصویر. واه زبردست. فلسفه دا غټ تفسیر دی ستا تصویر، پر رگ رگ کې مې تحریر دی ستا تصویر. زما خوب زما تعبیر دی ستا تصویر، زما خوب زما تعبیر دی ستا تصویر، زه مرید یم زما پیر دی ستا تصویر. واه زبردست. زما خوب زما تعبیر دی ستا تصویر، زه مرید یم زما پیر دی ستا تصویر. چې دا څه بلا تصویر دی ستا تصویر. ډېر ښکلی. چې دا څه بلا تصویر دی ستا تصویر، سم د غاړې مې زنځیر دی ستا تصویر. زه به خاورې بل خوا واړوم سترګې، زه به خاورې بل خوا واړوم سترګې، خوري مې داسې راته زیر دی ستا تصویر. ډېر ښکلی. نه پوښتونه چې دا عکس د چا بدرنګ کو، نه پوښتونه چې دا عکس د چا بدرنګ کو، دا په څه ګناه اسیر دی ستا تصویر. ډېر ښکلی زبردست. نه پوښتونه چې دا عکس د چا بدرنګ کو، دا په څه ګناه اسیر دی ستا تصویر. آزاد یې خو خود مختار نه یې وطنه، آزاد یې خو خود مختار نه یې وطنه، هغه زوړ برې صغیر دی ستا تصویر. ډېر ښکلی زبردست. دا هم راسره بیا شریک. آزاد یې خو خود مختار نه یې وطنه، هغه زوړ برې صغیر دی ستا تصویر. غمخور هسې لیونی دی ځان ته زړه خوري، غمخور هسې لیونی دی ځان ته زړه خوري، د هندوانو دی کشمیر دی ستا تصویر. ډېر ښکلی زبردست. ډېر اعلی. یقینا خوندور شعرونه. غمخور صاحب زموږ د پیج د چینل دغه کتونکو سره مو خپله لنډه غونډه پیژنګلي وکړه، نو ډېره زیاته به ښایي. مننه انضمام صاحب. زه په اسلام آباد کې اوسېږم، صحیح. د کوهاټ یم، تحصیل مې لاچۍ دی، لاچۍ نه مخکې فطرتي ښکلاګانې
د غرونو په منظرکشۍ کې د غورځندي په نوم زما کلی آباد دی صحیح. دغه ځای یم. ټیک ته جي د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی په دغې را سره هم لږ رڼا واچو. د شاعرۍ آغاز خو به کېږي 9-10 سال به کېږي. ټیک ته جي کم صنف مو ډېر زیات لیکلی دی نو په دغه زما د خوښې صنف هم غزل دی او په غزل مې کار هم زیات کړی دی. نظم مې لیکلی دی ډېر. ټیک ته جي کومو ټولنو سره متعلق دی کومو ټولنو کې ناستې پاستې کېږي دغه راته هم لږ ټولنې خو زموږ د کوواټ ادبي چې کومه لښکر ادبي ټولنه د هغې سره هم زموږ تګ راتګ شته دلته اسلام آباد کې ادبي اکیډمي ادبیات چې دی هغه میاشتې په میاشتې مشاعره کې هغې سره هم زو راځو. هلته زموږ خپله د ترنول ادبي ټولنه ده هغې سره هم خپل چې کوم دی جوړښت ساتو. ټیک ته جي کتاب اړخته مو سوچ ته کتاب چاپولو ته مو اراده شته؟ کتاب خو لازمي خبره ده خو چې د کتاب جوګه شو زمونږ شعرونه د دې جوګه شي نو کتاب خو بیا مونږ نه چا وړی نه دی خو کوشش کوم چې ښه شعر مخې ته راوړو. ښه شعر مخې ته یقینا ښه شعر لیکئ مینوال هم خوښئ. غزل اړخ ته راځو غزل لا سره شریک کړئ نو بیا به درنه بله پوښتنه کوو نو بالکل خپل یو غزل لا سره بل هم شریک کړئ پروګرام کې. غزل درته وایم چې څه وړانې یې ډېرې ښې در باندې اوړي څه وړانې یې ډېرې ښې در باندې اوړي د راتلونکي کال روجې در باندې اوړي بختورې د کاکا زوی ته کویدن شوې بختورې صداقې در باندې اوړي. ډېر ښکلی زبردست. بختورې د کاکا زوی ته کویدن شوې بختورې صداقې در باندې اوړي شیخان هسې تعویضونه چاته نه کړي د شیخ ډبلې شکرانې در باندې اوړي. زبردست. او د تورخم دوره زنځیره خدای دې مات کا چې ماجرې پښتنې در باندې اوړي. زبردست ډېر ښکلی. د تورخم دوره زنځیره خدای دې مات کا چې ماجرې پښتنې در باندې اوړي بیا خو دې مسافرۍ نه کلی ښه دی بیا خو دې مسافرۍ نه کلی ښه دی کار دې نشته او قرضې در باندې اوړي. ډېر ښکلی زبردست. بیا خو دې مسافرۍ نه کلی ښه دی کار دې نشته او قرضې در باندې اوړي. نه ګلابه چې زمانه بغیر څنګه نه ګلابه چې زمانه بغیر څنګه چې دا څنګه ورځې شپې در باندې اوړي. ډېر ښکلی زبردست. نه ګلابه چې زمانه بغیر څنګه چې دا څنګه ورځې شپې در باندې اوړي. څه اوږده مسافري کوې غمخوره څه اوږده مسافري کوې غمخوره ډېر کلونه چې راځې در باندې اوړي. زبردست ډېر اعلی. غمخور صاحب بل غزل د نه هم ورو بس ورپسې را سره بل غزل هم شریک. غزل درته وایم چې خوب وینم کو صنم راغاړې وتی چې خوب وینم کو صنم راغاړې وتی دا مې یار که د یار غم راغاړې وتی. زبردست. چې خوب وینم که صنم راغاړې وتی دا مې یار که د یار غم راغاړې وتی او منمه زه چې تلم راغاړې وتی او منمه زه چې تلم راغاړې وتی مرور و خو بیا هم راغاړې وتی. ډېر ښکلی زبردست. او منمه زه چې تلم راغاړې وتی مرور و خو بیا هم راغاړې وتی راختلی په سینې راته ګرځېږي راختلی په سینې راته ګرځېږي د اشنا د یاد لړم راغاړې وتی. ډېر ښکلی. راختلی په سینې راته ګرځېږي د اشنا د یاد لړم راغاړې وتی هر ارمان زما قتل کړو صاحبه څوک خودکش سره د بم راغاړې وتی. زبردست ډېر اعلی. زما هر ارمان قتل کړو صاحبه څوک خودکش سره د بم راغاړې وتی نن مې ځکه خپې په مځکه نه لګېږي نن یو ښکلی محترم راغاړې وتی. ډېر ښکلی شعر. نن مې ځکه خپې په مځکه نه لګېږي نن یو ښکلی محترم راغاړې وتی نن یې ټول رقیبان خپلو کې په جنګ کو نن یې حد کړی خصم راغاړې وتی. ډېر ښکلی. او ما غمخور ژوند د اغزو غېږه کې کړی ما غمخور ژوند د اغزو غېږه کې کړی ګل یم ځکه خو شبنم راغاړې وتی. زبردست ډېر اعلی. یقینا خوندور شعرونه ملګرو ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب را مخې ته کوي کوم چې په طول پوره وي او معیاري وي. خپرونه د ادبي ګلونو غمخور صاحب ادبي دنیا کې مو زده کړه چا نه کړې ده استاد مو څوک دی؟ انضمام صاحب زده کړه خو چې زما کوم استاد محترم دی هغه خو اوس نشته د دنیا باندې حفیظ صاحب خو لکه داسې هر یو زما هغه استاد دی چې هغه شعر لیکي زما شعر یې اصلاح کړی دی چا نو زما د یو ټکي هم اصلاح کړی هغه زما استاد دی. صحیح. د کوم شخصیت شعر خوښوئ او اورئ نو دغه را سره هم شریک. څوک هم چې معیاري شعر لیکي ښه شعر لیکي که هغه مخکیني دی که هغه اوس دي ډېر مې زیات خوښ دي د ټولو. صحیح. پروګرام کې د دې نه مخکې هم د نظم ذکر وشو نظم درنه اورو ګرمي هم ده نو بس بیا پروګرام راټولو نو دغه نظم درته وایم سپینې دغه پریوتي پښتانه به بیرته که خیر وي بیا په خپلو خپو ودرېږي
دغه پریوتي پښتانه به بیرته که خیر وي بیا په خپلو خپو ودرېږي. پښتون لګیا دی، پښتانه وي خوي، پښتون اوس غل پیژني، ساس پیژني، پښتون له داسې حادثو را تیر دی. چا چې 70 کاله پرې ظلم کړی، چا چې پښتون ته دهشتګرد ویلي، د دې حساب محاسبه به کېږي. دا شملور، دا څڼیور پښتانه د پښتنو رونو بدل به اخلي، د خپلو مړو رونو بدل به اخلي. دا ایمن خرڅي لیډران به نیسي، د قوم دا غله دا غداران به نیسي. یو څو کسان دي د دوی نام به ختموي، افسرشاهي دغه نظام به ختموي. نور د غلاګرو سیاست به نه وي، جاګیرداري او بادشاهت به نه وي. خان او نواب، جج او جارنیل، خلاصه د هر سړي نه به پوښتنه کېږي. نه داسې نه ده که ملا کې غلا وه، د دې ملا نه به پوښتنه کېږي. زبردست. دا به ته وویلې په خپلو سترګو اسلام آباد کې چې د امن جنډې د دې نظام خلاف پښتون پورته کړي. باچا خانی، خوشحال خانی پښتانه، دا د خالد بابا انوسي پښتانه، کیدای شي دا جنگ فیصله کن ثابت کړي. د ستر خوشحال د تورې شرنګ به واورې، د احمد شاه د راتلو لارې سره. دا خو که نن نه وي سبا به راځي، د پښتنو یو دور بیا به راځي. ډېر ښکلی. دا خو که نن نه وي سبا به راځي، د پښتنو یو دور بیا به راځي. هغه د یونس صاحب د خولې هغه شعر چې ستا درانې درانې چپېړې اشنا، زما په رسۍ تړلي خپې لاسونه، دا ته ونه وایي چې هیر به مې شي، دا به حساب کې رولمه یو ورځ. خو بس اوس دومره ده چې زه مجبور یم د خپل غربت داسې تړلی یم کلک، ستا تر ګرېوانه مې لاس نه رسېږي. د وخت چاپېړو ته مې مخ نیولی چې وخت په څه د دې لاره کوي. څه وخت انسان غېږه کې نه ځایږي، خو بیا څه وخت په انسان داسې راشي هغه انسان وي راځي یو موټي کې. سرونه مات کړو مونږ وینې توی کې، خو سر ټیټي مو چاته نه ده کړي. ستا په تندي د غلامۍ مهر دی، تا ازادي په سترګو نه ولیده. اول زما پښتون تاریخ وګوره چې مطمئن شي او یقین دې راشي چې زه 15,000 کلونه وړاندې چې پیدا شوی یم پښتون وم که نه. لنګماره ته اوس د دې جوګه شوې چې زه افغان پسې خبرې کوي، پښتون پهچان پسې خبرې کوي. ته خدای تعالی څه حیا نه درځي چې باچا خان پسې خبرې کوي. زبردست. ډېر ښکلی. تا او هغه کې فرق د ځمکې اسمان څه کوي، هغه سره اوس ځان سموي. ستا مشرانو همیشه د پیرنګ سپي لمبولي پالش کړي چپلۍ. نه ګورې زه هغه پښتون نه یم، نه ګورې زه هغه پښتون نه یم چې د سیکانو سره یو ځای کښېنم او د سیکانو پګړۍ سر نه تاو کړم، د بت پرستو د مذهب په خاطر د خپل مذهب په حرمتي وکړم. خو زه حیران په دې خبره یم چې څنګه مړ نه شي ژوندی پاتې شوې. تا ته احساس کمتري نه کېده، ته د اسلام جنډې نه شرمېدې. شاید چې دا خلک ته نه پېژاندې، د دوی تاریخ مطالعه کړی دی ما. دوی به چې نوم د غزنوي واورېدو په هر هندو به سالنډي راتلله. ته نن هغوی ته چپلوسیانې کوې، ته نن هغوی ته کته او پورته کېږې. 19 دنیا نشل کېږي. شله ګېدړه ځان نه مه جوړوه، ازمری جوړ شه چې د بل په کار شي، ازمری جوړ شه چې د بل په کار شي. ډېر ښکلی، زبردست، ډېر اعلی. یقینا خوندور نظم و. کتونکو به هم خوند اخیستی. ملګرو زموږ د پروګرام مقصد خواره ور رنګونه راټولول او تاسو سره په دغه شیشه شریکول. په دغه لړ کې نن راغلي یو، یقینا خوندور کلامونه را سره شریک کړه. د دوی دغه انداز ډېر عجیبه و. ډېره زیاته مننه مو کوو چې پروګرام کې مو را سره ناستې وکړو. اخره کې دغه کتونکو له لنډ غونته پیغام ورکول غواړئ نو بالکل. بس زموږ به څه پیغام وي، خو دومره به ستاسو د چینل مینوالو ته ووایم، ټولو پښتنو ته چې خپله کې اتحاد اتفاق وساتي، مینه خوراکي، مینه وکړي. یو ځای کې داسې وخت تېر کړي چې 10 کاله بعد هم ذکر وشي چې په ښو لفظونو یاد شي. بالکل. ډېره زیاته مننه ملګرو. دا ویډیو در سره شیر کړئ، چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بلې خپرونې پورې خپل میزبان انضمام، ما سره ناست مېلمه او خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت. نو بیا لا په امان.